السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمند مسلمانانو ورونو، دا یو وظیفه د په باره کې در کوم. ډېر ملګري دې یعنې ډېرې خویندې داسې چې هغوی وریج شي، اکسپایر شي د خاوندانو نه، او په کورونو کې ناستې داسې خویندو دپاره دا وظیفه در کوم. هغه خویندې د دې وظیفې اهتمام وکړي، او یقیني چې کله هم د دې وظیفې تاسو اهتمام وکړئ او په دې طریقه باندې دغه عمل وکړئ، دغه خویندې دا عمل په دې طریقه باندې وکړي. یا داسې هلکانې چې هغوی هم داسې ډېر هلکان داسې چې هغه د ودونو د لاسه وریج شي او په کورونو کې داسې پاتې شي، دا هم یو ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ به زه په خپل امت په زیاتوالي باندې فخر کوم. او واده نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا نیم ایمان دی، او واقع دی چې نیم ایمان دی، ځکه هر ګناه نه انسان پې محفوظ پاتې کېږي. او زیات غټ ګناهونه چې نو هغه د دې د وجې نه دا یو طریقه درته ښیمه چې یو جینۍ دا وایي چې ما ته دې ډېر پیغامونه د نکاح راشي یا هلک داسې، نو هغه د سوره احزاب دا 20مه سپاره ده غالبا. او دغه سوره احزاب چې دی نو هغه به په کاغذ باندې ولیکي یا د هوسۍ په سرمن باندې، او محفوظ یو ډبي کې به یې بند کړي، ځان سره به یې کښېږدي. انشاءالله العزیز پیغامونه د نکاح هغه به درته راځي. خو چې د دې وظیفې اهتمام او د دغه طریقې اهتمام په دغه طریقه باندې وکړو، نور د دغه صورت به بیا اهتمام کوو چې کله حاجت پوره شو نو دا صورت دا لیکلی شوی کاغذ دې راوالي اوبو کې دې حل کړي او دا دې وڅښئ، ځکه دا دې بیا بد ځای باندې نه غورځئ. د دې دې ډېر اهتمام وساتي، ځکه دا قرآن کریم آیتونه دي، د قرآن کریم صورت دی. د دې صورت ډېر اهتمام کول پکار دي. په دغه طریقه باندې انشاءالله العزیز الله به د هغې بندوبست وکړي. الله چې څومره خویندې او یا څومره وروڼه زمونږ غیر شادي شده په کورونو کې ناست دي او د هغوی د نکاح انتظام نه کېږي، الله پاک دې د هغوی بهترین د نکاحونو انتظام دې الله وکړي. الله دې د دغه خویندو باندې د حیا او د باک لوپټې او څادرې دې الله دوی په سرونو باندې راواچوي. وما علینا الا البلاغ.